السلام علیکم. په دې ویډیو کې به مونږ د ډو ډز او ډیډ استعمال زده کوو چې ډیر یو مهم او اسانه ټاپک دی په انګلیش کې او تاسو همیشه په دې کې کنفیوز یا او نه پوهیږئ چې دا په انګلیش کې څنګه استعمالیږي. سیده خو د دې ویډیو کته نو ورسته به ان شاء الله تاسو دغه ټول مشکل به حل شي ځکه چې دغه ګرامر په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي. سیده او که چا زما دغه ویډیوګانې نه وي کتلې نو ویډیوګانې حتما سره وګورئ که څو په حقیقت سره انګلیش زده کول غواړي دا ویډیوګان ټول سره وګورئ. سیده ډیره مهمه ویډیوګانې دي او ملګرو یو خبر کول غواړم چې تاسو د ویډیوګانې لایک کوئ او کمنټ هم کوئ ترڅو موږ تشویق سو او تاسو لپاره داسې نور ویډیوګانې هم جوړ کړو. سیده ملګرو ویډیو شروع کوو. خملګر وس راځو چې دغه ډو ډز ډیر دې معنی څه شی دی او دا مون په کوم وخت کې استعمالو. سیده ډیر زیات آسان دی. ګوره په آسان ترکیب سره می هر څه درته لیکلی دي. ډو مطلب دی کول او ډز مطلب هم کول دی. دا دواړه مون په اوسنی وخت کې استعمالو او ډیټ چې دی مطلب دی وکړ او دا موږ په تیر وخت کې استعمالو. سیده په مثالونو کې ان شاء الله په خپل ور باندې ښه پوهیږئ ډیر زیات اسانه دی. سیده دلته به تاسو دا ځکه چې ډو چې دا موږ له آی یو وی دی او پلورل نام سره استعمالو او ډس چې دی دا له هی شي ایټ او سنگل نیم سره استعمالیږي. سیده سنگل نیم کېږي یو نوم ته او پلورل کېږي چې یو نه زیات نومونه وي. سیده دا به تاسو په ذهن کې ونیسئ او ډیټ چې دا له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي. سیده دغه ډیټ چې دا به له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي. دلته به تاسو دا ځکه چې دغه ډو ډس چې دا کنده موږ په سمبل پرزنټ ټنس کې استعمالو. سیده دا تاسو ما ویل کنه په اوسنی وخت کې نو دا په کومه زمانه کې استعمالیږي په سمپل پرزنټ ټنس کې دا موږ استعمالو. سیده او ډیټ چې دا ډیټ دا په سمپل پاست ټنس کې استعمالیږي. ډیټ په سمپل پاست ټنس کې موږ استعمالو او ډو ډس موږ په سمپل پرزنټ ټنس کې استعمالو. سیده دا به تاسو په ذهن کې ونیسئ. خملګر دلته وساو دغه ډیر زیات مهم دی. ښه ډو ډس چې دا کنه په سمپل پرزنټ ټنس کې د منفي او سوالیه جملو د جوړولو لپاره استعمالیږي. سیده په دغه کې خلک ډیر کنفیوز نه ور باندې پوهیږي. ښه دا به ځکه چې ډو ډس چې دا کنه په سمپل پرزنټ ټنس کې ډو ډس د منفي او سوالیه جملو د جوړولو لپاره استعمالیږي. دا د مثبت جملې لپاره هم دا استعمالیږي خو هغه ډیر کم استعمال لري. هغه هم درته وایم په اخیری کې. سیده چې هغه موږ څنګه استعمالو په مثبت جمله کې دا خو موږ وی چې دغه ډو ډس خو په سوالیه منفي کې استعمالیږي لیکن په مثبت کې څنګه استعمالیږي هغه هم درته وایم. سیده هغه هم بیا تاسو زده کړئ. خایدې لپاره اول ازو د منفي ته چې په منفي کې موږ څنګه جملې جوړو. سیده د ډو ډس په منفي کې جملې څنګه جوړو دې پر ما سټرکچر لیکل دی چې اول سبجیکټ راځي ورپسې ډو ډس به راځي د سبجیکټ مطابق باندې ورپسې بیا ناټ بیا د فعل لومړی حالت V1 مطلب دا دی چې د فعل لومړی حالت به استعمالو. سیده ورپسې بیا آبجیکټ استعمالیږي. خادل د وس مثال ته وګورئ. اول هغه انګلیش نه زده کوي. هغه انګلیش نه زده کوي. نو څنګه اول موږ سره چې د هغه لپاره موږ سره سبجیکټ هی دی ورپسې ډزنټ یا ډو ناټ به راځي. نو دلته موږ سره هی دی نو هی سره ډز ناټ راځي. سیده نو هی ډز ناټ لرن. لرن چې دا د فعل لومړی حالت دی. د لرن خپل حالت د فعل چې دغه لرن دا دویم حالت لرن دی. سیده نو دغه که چا د فعل اول دوم دریم حالت زده کول غواړي نو د هغه لپاره دغه ویډیو ګورئ. نو په دې کې ان شاء الله تاسو دغه هر څه بیا زده کوئ. سیده ښه ورپسې بیا آبجیکټ راځي. نو هغه انګلیش نه زده کوي. هی ډز ناټ لرن انګلیش. سیده ورپسې بیا آبجیکټ د کومې جملې اخرنۍ برخې هغه بیا تاسو ویلی شي. سیده بل مثال ته وګورئ. موږ روزمره ورزش نه کوو. ګوره وی ډو ناټ نو وی سره ډو ناټ راځي که نه نو وی ډو ناټ ټیک ایکسرسایز. موږ ډایلی ډایلی کېږي روزمره. موږ روزمره ورزش نه کوو. ټیک ایکسرسایز مطلب دا د ورزش کول. سیده بل مثال ته وګورئ. دا ډاکټر دروغ نه وای. دا ډاکټر دروغ نه وای. دیس ډاکټر مطلب دا ډاکټر ډز ناټ. نو ما ویلې که نه چې له یو نوم سره موږ چې بیا راځي ډز راځي. سیده له یو نوم سره ډزنټ راځي که هغه احمد وي که ډاکټر که هر یو وي. نو دیس ډاکټر ډز ناټ لای. دا ډاکټر دروغ نه وای. لای ویل کېږي دروغ ویل. سیده ښه زه ګیمونه نه کوم. زه ګیمونه نه کوم. ګوره آی ډو ناټ له آی سره ډو ناټ راځي. آی ډو ناټ پلی. پلی د فعل لومړی حالت دی. سیده دلته لای هم د فعل لومړی حالت دی. نو آی ډو ناټ پلی گیمز دې مطلب دا دی چې زه ګیمونه نه کوم. سیده نو له دې نه اسانه نور انګلیش نسته. پوه شئ په دغه شیانو کې له دې نه اسانه سټرکچر هم نسته او په اسان ترکیب سره مې هر څه درته وویلې. سیده اوس راځو چې په دې کې موږ سوالیه جملې څنګه جوړو. د سوال لپاره هم ما تاسو د سټرکچر لیکلی چې اول به ډو ډز به راځي د سبجیکټ مطابق باندې ورپسې بیا د فعل لومړی حالت راځي ورپسې بیا آبجیکټ راځي. سیده ډېر زیات اسانه دی. ګورئ که دلته زه چې آیا هغه ستا ویډیوګانې ګوري. نو آیا هغه ستا ویډیوګانې ګوري نو څنګه به وایو ډز هی.
دا چې کله موږ په اوسني حالات کې چې کله موږ غږیږو سیده په اوس حالات کې چې په سمپل پرزنټ ټنس کې چې کله موږ غږیږو چې آیا هغه ستا ویډیوګانې ګوري نو څنګه به وایو که چا دغه سمپل پرزنټ ټنس سمپل پاست ټنس که چا زماني نه ویلي نو حتما دغه زماني د سره وګوري پوه سې ما ټول زماني تاسو ته ویلي دي حتما د سره وګوري سیده ډېر زیات مهم ده په انګلیش کې زماني نو آیا هغه ستا ویډیوګانې ګوري نو څنګه به وایو ډز هی نو اول موږ وویل چې ډز راځي که نه نو ډز راغی او ډز ولې راغی ځکه چې دلته موږ سره هی دی نو هی سره ډز راځي نو ډز هی آیا هغه واچ ګوري یور ویډیو ستا ویډیوګانې نو واچ دلته موږ سره د فعل لومړی حالت دی سیدی او ابجکټ موږ سره یور ویډیو د موږ سره چې د ابجکټ بیا مطلب وروستنۍ برخه ده خبل ته وګورئ آیا احمد د سهار ناشته کوي آیا احمد د سهار ناشته کوي څنګه به وایو ډز احمد ټیک بریکفاسټ دلته بیا تاسو دغه ده چې دغه بریک فاست نه ولیکي دا ولیکېږي بریک فاسټ سیده بریک فاسټ نو آیا احمد د سهار ناشته کوي ډز احمد نو احمد سره ډز راځي له یو نوم سره نو ډز احمد آیا احمد ټیک بریکفاسټ آیا احمد د سهار ناشته کوي همداسې بل ته وګورئ آیا ته دلته کار کوي نو څنګه به وایو ډو یو ورک هیر نو یو سره ډو راځي نو ډو یو آیا ته ورک د فعل لومړی حالت د ورک چې د همدغه ورک ده سیدی دویم حالت یې ورک ده دریم حالت یې هم ورک ده څلورم حالت یې ورکینګ ده سیدی دغه د فعل اول دویم دریم حالت باید تاسو حتما زده وي نو ډو یو ورک هیر آیا ته دلته کار کوي بل ته وګورئ آیا هغوی ښوونځي ته ځي ډو دی نو دې سره ډو راځي ډو دی ګو ټو سکول نو ډو دی آیا دوی ګو ټو سکول سکول ته ځي یعنې ښوونځي ته ځي نو ګول ته موږ سره د فعل لومړی حالت دی سیدې سټرکچر ته ګورئ د هغه مطابق باندې بیا تاسو جملې جوړولی شئ سیدې خو اوس راځو چې دغه ډیډ ته دا ډیډ هم چې ده کنده د منفي او سوالیه جملو د جوړ لپاره استعمالیږي ډیډ هم په سمپل پاست ټنس کې ګوره ښه ډیډ په سمپل پاست ټنس کې د منفي او سوالیه جملو د جوړ لپاره استعمالیږي د موږ سره سټرکچر دی چې اول سبجیکټ راځي او پسې بیا ډیډ بیا پسې ناټ نو ډیډ ناټ او پسې د فعل لومړی حالت بیا ابجیکټ راځي صحیح دی ښه مثال ته وګورئ هغه له ما سره خبرې ونه کړې هغه له ما سره خبرې ونه کړې څنګه به وایو he did not talk to me ګوره he did not he راغی ورپسې موږ ویلې که دا ډیډ چې دا له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي که he she it که هر یو وي که آی وي دی وي ټول سره هغه استعمالیږي ډیډ استعمالیږي سیدی نو هغه له ما سره خبرې ونه کړې he did not هغه له ما سره ونه کړې talk خبرې to me له ما سره دا مې تاسو په اسان ډول ویلی سیدی نو he did not talk to me هغه له ما سره خبرې ونه کړې ټاک دلته موږ سره د فعل لومړی حالت دی سیدی بل ته وګورئ احمد ما ته دعوت رانه کړ احمد ما ته دعوت رانه کړ څنګه به وایو احمد did not invite me احمد did not invite me احمد ما ته دعوت رانه کړ بل ته وګورئ هغوی ما ته خبر رانه کړ they did not inform me they did not inform me دوی ما ته خبر یا هغوی ما ته خبر رانه کړ زه خبر نه کړم سیدی نو دا په دې کې موږ منفي جملې داسې جوړو سیدی دا موږ سره سټرکچر دی اوس په دې کې موږ سوالیه څنګه جوړو د هغه لپاره هم سټرکچر ورته وایم ښه ملګرو اوس راځو چې په دې کې موږ سوالیه جملې څنګه جوړو سیدی په ډیډ په سمپل پاست ټنس کې چې کله موږ سوالیه جملې جوړو په ډیډ کې څنګه به جوړو دا موږ سره سټرکچر دی اول به ډیډ راځي ورپسې بیا سبجیکټ بیا د فعل لومړی حالت بیا ابجیکټ راځي سیدی مثال ته وګورئ آیا تا له هغه سره ملاقات وکړ نو څنګه به وایو did you meet him نو ډیډ راځي ورپسې بیا سبجیکټ موږ سره یو ده نو دا تاسو ما ویل چې ډیډ له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي سیدی نو did you meet him آیا تا له هغه سره ملاقات وکړ دلته ملګرو تاسو نه څوک پوښتنه دا کولی شي که نه چې تا ولې دلته د فعل لومړی حالت استعمال کړ چې تا ولې دلته د فعل لومړی حالت ولې استعمال کړ ځکه چې په سمپل پاست ټنس کې خو موږ د فعل دویم حالت استعمالو نو تا ولې دلته د فعل لومړی حالت استعمال کړی نو تاسو به داسې ورته ووایه چې دلته له اول نه ډیډ استعمال شوی دی او دا ډیډ چې ده که نه دا د ډو دویم حالت دی دا اول نه استعمال شوی دی نو ځکه دلته موږ بیا د فعل لومړی حالت استعمالو سیدی ورنه په سمپل پاست ټنس کې خو د فعل دویم حالت استعمالیږي خو چې کله هم تاسو سوالیه او منفي جملې جوړوئ په سمپل پاست ټنس کې سیدی په سمپل پاست ټنس کې چې کله هم تاسو منفي او سوالیه جملې جوړوئ په هغه کې بیا د فعل لومړی حالت استعمالیږي سیدی ځکه چې ډیر خو دلته له اول نه د ډو دویم حالت استعمال شوی دی سیدی نو ځکه دلته موږ د فعل لومړی حالت استعمالو نو دا دې جواب دی سیدی دې کې به تاسو کنفیوز نه سئ ښه بل ته وګورئ آیا هغوی ښوونځي ته لاړل did they go to school did they go to school آیا دوی ښوونځي ته لاړل بل ته وګورئ
آیا تا هغه ته زنګ ووهه. did you call him. did you آیا تا call him هغه ته زنګ ووهه. نو دا موږ سره چې سوالیه جملې څه دي په سمبل پاست ټنس کې چې کله موږ did استعمالو د سوال کولو لپاره څه دي. خملګرو اوس دغه do does او did چې ده کنه دا موږ په مثبتو جملو کې استعمالو د زور او تاکید کولو لپاره. پوه چې کله هم موږ do does او did په مثبتو جمله کې استعمالو نو دې مطلب دا دی چې په هغه خبره باندې موږ چې کو زور اچو چې دا زور باندې اچو چې دا کار باید حتما وشي. صحیح دی. زور باندې تاکید ور باندې کوو. په مثالو کې درته وګورئ اول د سټرکچر ځکه چې اول سبجیکټ استعمالیږي بیا do does او did استعمالیږي سبجیکټ مطابق باندې ورپسې بیا د فعل لومړی حالت ورپسې بیا object استعمالیږي. سي دی ګورئ یو مثال ته وګورئ تاسو مثال ما ګوره هغه کورنۍ وظیفه لیکي. ګوره که زه مې چې he does write homework موږ لنډ وایو کنه چې هغه کورنۍ وظیفه لیکي په سیمبل پرزنټ ټنس کې هغه موږ داسې وایو چې he writes homework هغه کورنۍ وظیفه لیکي. صحیح دی. خو که کله موږ وایو چې he does write homework دې مطلب دا دی چې هغه کورنۍ وظیفه لیکي هغه باندې زور اچول سوی دی. پوه شوې هغه باندې چې اچول سوی دی زور او تاکید ور باندې اچول سوی دی چې هغه کورنۍ وظیفه به مطلب لیکي حتما. صحیح دی. لکه هلته بل وګورئ ګوره ښایي دغه نه مخکې سره که نه دې نه مخکې که زه وایم که نه چې do your homework نو دې مطلب دا دی چې کورنۍ وظیفه دې ولیکه. do your homework مطلب کورنۍ وظیفه دې ولیکه په تا باندې زه تاکید کوم زور در باندې اچوم. صحیح دی. دې لپاره موږ بیا do does په مثبتو جمله کې دې لپاره استعمالوم. بل مثال ته وګورئ ما له هغې سره د کومک کولو کوشش وکړ چې کله موږ په تېر وخت کې غږیږو. صحیح دی. نو I did ګوره بیا موږ وایو چې I tried help her ما له هغه سره د کومک کولو کوشش وکړ. خو که زه وایم چې I did try help her دې مطلب دا دی چې ما له هغه سره کومک وکړ د کومک کولو کوشش مې وکړ مطلب ځان مې زور واچو. پوه شئ دا کار مې حتما مطلب ما کوو په ځان مې زور اچو دا کار مې کوو کوشش مې کوو چې د هغه سره کومک وکړم. صحیح دی. یا د هغه سره مې چې کومک وکړ دی مطلب دی. هلته ګوره زه په انګلیش خبرې کوم. I do speak English مطلب دا دی چې زه په ځان زور اچوم او په انګلیش کې خبرې کوم. دا خادمه په دې خبر باندې چې تاکید کې زور اچول کېږي. صحیح دی. نو په کومه خبره چې ته مطلب ډېر وړالی او ډېر تاکید ور باندې کوي په هغه وخت کې بیا ته do او did یا does استعمالولی شي. صحیح دی. نو دا موږ سره دې استعمالو. ښه دغه ډېر زیاته مهم دی چې کله ملګرو موږ دغه do does او did کې چې کله موږ سوال چا نه کوو نو په هغه کې موږ بېرته به جواب څنګه ورکوو. صحیح دی. دغه جواب موږ څنګه ورکوو بېرته ګوره که زه وایم چې do I late نو I do I late آیا زه ناوخته وم آیا زه ناوخته یم نو yes you do دا موږ لنډ جواب یې دا دی. صحیح دی. do you tired آیا ته ستړی yes I do خو زه ستړی یم او که نه یم no I don't. صحیح دی. I don't یا I do not دا یو شی دی. صحیح دی. don't یې لنډیز یعنې لنډ فارم دی لنډ حالت دی. صحیح دی. نو does he happy آیا هغه خوشحاله دی yes he does دا موږ سره لنډ جواب یې دا دی. صحیح دی. که خوشحاله وي او که نه خوشحاله no he doesn't does احمد thirsty آیا احمد تږی دی yes he does که تږی وي او که تږی نه وي no he doesn't. did he sick again آیا هغه دوباره مریض و yes he did او که نه و no he didn't. did you play آیا تا کرکټ وکړ yes آیا تا لوبه وکړه yes I did خو ما وکړه او که نه مې کړ no I don't. صحیح دی. نو دا چې کله موږ لنډ ځواب ورکوو نو هغه موږ په دې ترکیب ورکوو. صحیح دی. نو امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې. thank you so much for watching this video. تاسو نورو ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ. صحیح دی.